په تودو سلامونو اوریدونکو او د خبرونې مینوالو ته هرکلی وایم. دا له ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغانستان د تاریخ او اوسنی حالت پر بیلابیلو اړخونو پرله پسې پودکاسټونه دي چې نن پکې د موقعیت نیمګړی بحث له همغه ځایه چې تېره خپرونه کې مو درولی وو له سره پیلوو. ډاکټر صاحب غني هرکله راشه. مننه، سلامونه ټولو وطنوالو ته. ژوندي اوسئ او زه به حوصلې درته مننه ووایم چې په دې بحثونو کې ګډون را سره کوئ. دا به ځوان نسل ته د معلوماتو یوه پانګه شي. زه داسې هیله من یم. په تېره خپرونه کې موږ د افغانستان موقعیت د لرغوني او نسبتا معاصر تاریخ په ادوارو کې ولیده. ډېر لنډ پې تېر شو. نن غواړم د دغه ځای نه راپیل کړو چې ښه موږ د آسیا د لویې وچې برخه یو او وایو چې د آسیا نښلوونکي یو. د آسیا په طبیعي ډول باندې په تاریخي مختلفو ادوارو کې د پانګې او شتمنۍ د تولید مرکز یو څه وخت دا مرکز لویدیځ ته انتقال شو، اوس بیرته راځي. اوس هم دې خاطره ویل کېږي چې آسیا متحرکه ده، د شتمنۍ د بیا تولید په مرکز باندې بدلېږي. ځان به پکې وګورو دغه متحرکه آسیا کې موږ چیرې یو، په څه ډول باندې دغه طبیعي جغرافیا په اقتصادي جغرافیا باندې بدلیدلی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. لومړی د تاریخي نظر نه د 18مې پېړۍ په پیل کې 40% د نړیوال اقتصاد په آسیا کې و، خاصتا چین و هندوستان کې، او نن هماغه ته برته راغلي یو. نو دا چې اروپایان خپل تاریخ لیکي او خیال کوي ټول تاریخ د نړۍ د اروپا تاریخ ده، دا غلط خبره. باید له دې حالت نه ووځئ چې د تمدن تعریف انحصار کېږي په اروپایي تمدن باندې. دا قطعا تاریخي اساس نه لري. دوی خپل تاریخ داسې ولیکه چې نورو نه بیل سي. نن دا ثابته شوې ده چې اقتصادي تحرک چټکتیا په یو تمدن پورې تړلې نه ده. مختلف تمدنونه دي چې په یو جهاني اقتصاد کې، یو نړیوال اقتصاد کې اوس یو بل سره همسري کوي او ضرورت د دې ده چې اصول او امکانات د دې برابر سي چې په همغږي سره مخکې لاړ سي، نه په تضادو کې. له بد مرغه نه خطر د تضاد شته. دا یوه برخه. دوم، لویه وچې جنجال په دې کې و چې لویه وچه بې له دې نه چې وصل سي ستونزې لري د اقتصادي له نظر نه، څنګه یوه لویه وچه په یو اقتصادي براعظم باندې بدلوي. او څه سوي دي خاصتا په تیرو 10 کالو کې دا ده چې یوه عظیمه پانګونه د مواصلاتو په برخه کې سوي، چې یوازې د اوسپنې پټلۍ او سړکونه یو برخه دي. همدارقم مزید د برق دي، نور اتصالات دي. دا ټول چې اصلي اتصالات ته وګورئ، دا که سره ټوله کو زرهام میلیارد ډالره په دې باندې پانګه اچونه سوې. او معنا یې څه ده؟ آسیا د اتصالاتو نظر نه وړه سوې ده. اوس یو ځای د آسیا نه بل ځای د آسیا ته حرکت کوئ، یو ځای د چین نه یو ځای د هندوستان نه بل ځای ته حرکت کوئ، وړه سوې ده. د تاریخي نظر نه یوازینی پخوانی مثال چې موږ لرو د امریکې د براعظم، یعنی د ایالات متحده د امریکې وصلېدل دي، چې د اوسپنې د پټلۍ له نظر نه وسو چې 2 اقیانوسونه سره وصل سول او د 1890 کې وسو. اوس بله برخه د دې دا ده چې د آسیا منځ کې تجارت له امریکې اروپا نه ډېرتر ده، او دا بیا هم له 18مې پېړۍ نه پس بېساري ده. اوس راځو دې باندې چې موږ دې کې شامل یو که نه یو. لویې طرحې معلومدار موجودې وي او تاسې ولیدل، او انشاءالله تعالی چې په مواصلاتو باندې وغږېږي چې لوی کوریدورونه، هم هوایي کوریدورونه، هم د ځمکې کوریدورونه، دا ټولې طرحې موجودې سوې. هم د دې چې څنګه انرژي له مرکزي آسیا نه جنوبي آسیا ته لاړ سي او نورې لارې، نور کوریدورونه. اما نن بیا انزوا خواته روان یو. نن افغانستان ته د وصل د ټکي په حیث یو ځای باندې څوک نه ګوري.
دلته خبره په څه راځي؟ استعجالیت ده. آسیا دې ته صبر نه کوي چې افغانستان ثبات ته راسي، ا دې دپاره چې نور حرکات ونسي، نور کوریدورونه ایجاد کیږي او انزوا خواته ځي، او ا دې دپاره چې افغانستان د دې متحرک آسیا بیا تپان د زړه وسي، باید ژوند انتخاب کړي، نه تدریجي مرګ. باید حرکت وټاکئ او رسمي اقتصاد باندې زور واچوئ، نه شبکه‌ایي او جرمي اقتصاد باندې. دغه بیا د انتخاب وخت ده، او که غواړو چې واقعا میلیونها افغان یو ډیر با آبرو او با عزته ژوند ته ورسیږي، باید د انتخاب باندې راسو چې دغه یو لوی فرصت ده. ځینې فرصتونه پخوا راغلي وو، له لاسه هم لاړل. آیا بیا دا فرصت له لاسه ورکوو یا ورنه ګټه پورته کوو؟ دا بحث اوږدوم، پوښتنه لرم، خو ستاسې هم مخکنۍ څرګندونې په حساب زه غواړم یوه تبصره وکړم چې تاسو وویل چې اروپایانو ځان د دنیا مرکز نړۍ ته وښود، په داسې حال کې چې دغسې نه وه. د مرحوم شفیق یادونه تاسې مخکې وکړه، هغه په یوه قصه کې د ډاکټر صاحب په نامه دا یادونه کوي چې څنګه یو افغان په لویدیځ کې خپل هیواد، د خپل هیواد کلتور او ولس او جغرافیه حتی محصولات او نور د غربیانو د لیکنو نه پیدا کوي، یعنی په خپله یې نه پیژني. دغه سړی دې تفکر ته راولي چې هر څه چې غربیان زموږ د هیواد په باره کې وایي او ځینې وخت ډېر نامعقول شیان وي، باور کول په کار نه دي، باید خپله ورپسې وګرځو، ریسرچ وکړو، پلټنې وکړو، خپل هیواد په خپله وپیژنو. خدای دې کور ودان وساته. پېږې داسې اشخاص نه ما اورېدلي دي چې ویل چې کونړ د قندوز مرکز ده. تللي وو، یوه شهادتنامه یې چیرې اخیستې وه، موږ یوه عمده ستونزه چې د بېثباتي او د لوی بېځای کېدو او مهاجرت محصول ده، دا ده چې خپل ژورې ریښو باندې نه پوهېږو. د خاورې سره مینه باید ولرئ. هر برخ کې دومره افتخارات پراته دي چې حد نه لري، اما که فکر کوئ چې د خاورې ته به خدمت وکړئ، دا خاوره په 4 یا 6 کورسو باندې په یو غربي پوهنتون کې نه آبادېږي. باید ولس وپېژنئ، خاص شرایط وپېژنئ، امکانات وپېژنئ. ګورئ، که کمیس و پرتوک جوړوئ، کمیس و پرتوک جوړولو کې ټول خیاطان هم ډېر ماهر دي او په اندام یې درته جوړوي، مګر که لیلامي د ریشې اخلئ، هغه بله خبره ده. اوس وخت دې راغلی چې موږ د غربي عقدو نه ووځو. ټول اسلامي نړۍ ته وګورئ، منځ کې ډېر لوی تعارف ده. نن د پیسو مرکز ده په نړیواله سطح باندې، او چین ته ګورئ، هندوستان ته ګورئ، کوریا ته ګورئ، سنګاپور ته ګورئ، ویتنام ته ګورئ. اوس دا ټولو ځایونو ته چې وګورئ، یو لوی حرکت روان ده، او هر یو د دوی په خپل تاریخ باندې اوس ویاړي، له خپل تاریخ نه نه تښتي، له خپل دین نه نه تښتي. موږ باندې څه بلا راغلی، او د غربي هر شی چې لولئ باید یو غلبیل ولري. لا غلبیل نه یا فلټر نه تیرې نه کوي. تعصب د هغه تعصب په ځان باندې اخلي. د اکثرو مورخینو جنجال خاصه هندوستان دې کې دا ده چې غربي انګریزي اسناد لولي او خیال کوي چې د ټول واقعیتونه دي او یوازې د کاڼي کرښه ده، هېڅ غلطي نه لري. بالکل د ولس اواز واورئ، د ولس ترجمان سئ. ولس درته وایي چې دغه شیان درنه غواړم، تاسو نه چې تعلیم یافته یا ادعا د خدمت لرئ، دا غواړئ چې طریقه د عمل باندې پوه سئ. اما ولس په خپل لومړیتوب باندې باید ډېر ښه پوهېږي. بله، این یک جمله معترضه بود. بیاین پس برگردیم به مسائل موقعیت ما و مسئله داد و ستد، رشد آسیا و غیره. شما گفتین که مرکز تولید جهانی و مرکز ثروت به آسیا منتقل میشه و عملا انتقال یافته. این سبب از این میشه که خب رشد به مصرف انرژی وابسته است و همه کشورها دارای منابع انرژی نیستند، برخی ها تولید میکنند، برخی ها مستهلک هستند. اثرات دراز مدت از این داد و ستد بر ما چه خواهد بود فکر میکنید؟ تشکر میکنم که دوباره پس به اصل مطلب آمدید. افغانستان هم
مرکز انتقالات انرژی بوده میتونه، هم مرکز تولید انرژی. اول که راجع به تولید بریم، ما ظرفیت تولید حداقل 23,000 مگاوات از آب داریم، 70,000 مگاوات از باد داریم و چند صد هزار مگاوات از آفتاب داریم. بنابراین این سه منبع ما که آب در گذشته مطرح بوده اما نه به این مقیاس، اما باد و آفتاب ما به این شکل مطرح نبوده، ما رو به یکی از مراکز عمده تولید بدل کرده میتونه. دوم موضوع انتقال است که تهداب از این به صورت اساسی گذاشته شده، چون آسیای مرکزی فعلا به صورت حاضر اضافه تولید بزرگ انرژی داره و آسیای جنوبی ضرورت بسیار شدید، خاصتا پاکستان که یک بحران عظیم انرژی برای فابریکای صنعتی خود، خاصتا در فیصل آباد که مرکز تولید نساجیشان داره. در پهلوی از انرژی سبز امکان ایجاد صنعت سبز در افغانستان به وجود میاره و این که با معادن خود یک جای کنیم به تهداب اساسی رفاه ما بدل شده میتونه و در اینجا خاصتا مس واهن ما مهم میشه، چون برای انرژی سبز انتقال لاینای برق ضرورت به فلزات خاص داره که این فلزات خوشبختانه به سطح بزرگ در افغانستان موجود و مهمترین بخش از ایجاد بطریاست و بطریا به عناصر نادره تعلق داره و افغانستان نه یکی از جیولوژیستای روسی یک نام بسیار مسمى داده بود که گفته بود جدول مندلیف است. یعنی در جدولی که مندلیف کیمیادان مشهور روسی ایجاد کرد، مقدار عناصر نادره که در افغانستان وجود داره در بسیار کم کشورها وجود داره. این انال پس به این تعلق میگیره از نگاه دیدگاه که دیدگاه قماندان مطرح میکنیم و امریکایی و اروپایی که میگفتن غیر از سنگ در افغانستان چیز نیست، یا به طرفش از دیدگاه ثروت بزرگ گنج پنهانی که وجود داره و میتونه موجب رفاه قاطبه ملت شوه، از این دیدگاه میبینیم. بله، تر هغو پورې چې دغه ثروت او دغه شتمني چې شته راوځي او موږ ته ګټه پورته کوو، آسیا به یو ډېر لوړ ځای ته رسېدلي، مخصوصا چین او هند. زه فکر نه کوم چې افغانستان دی د کم موقعیت کې چې اوس دی په اسانۍ دغه ته ورسیږي، یا بالاخره به موږ په داسې یو موقف کې شو چې یا به مو څوک څنګ کې نه پرېږدي یا به مو حتی نه زغمي، وایي دا دومره وروسته پاتې دي چې موږ سره مزل نشي کولی. بیم څو برخې دي. یو دا ده چې برته پاتې هېوادونه ته یو فرصت ده، ځکه چې که برته پاتې اوسئ د تکنالوژي له نظر نه اوچت ګام اخیستل د څه نوې تکنالوژي ده. مثال درک، پخواني تلیفونونه ټول په کیبلو دې باندې اخته وو او زه چې مالیې وزارت کوم دوه کمپنۍ راغللې چې یوې ویلې چې موږ 10 زره لاینه به درته راوړو، بلې ویلې 10 زره لاینه، او یوې 20 میلیونه غوښتل، بلې 50 میلیونه. له ښې مرغې نه ما په دې برخه کې نړیوالي بانک باندې کار کړی و، ما ویل نه موږ ځو راسن بیسیم تلیفونو ته، او اوس 22 یا 40 میلیونه نه ډېرتر تلیفون لري. 90% د افغانستان ولس تلیفون ته لاسرسي لري او غیر له هغه نه د دې تلیفوني شرکتونه عواید پس د ګمرکاتو مالیات نه درېیم برخه د عوایدو. د دغه امکان شته، اما دا برته انتخاب غواړي. بله برخه مه هېروئ، نن عرب نړۍ کې ډېر لویه پانګه موجوده ده او ډېر لوی ظرفیت موجود ده. دا باید یوازې اخواته ونه ګورو، په بانکي معاملاتو کې د پیسو په معاملاتو کې د خلیج ملکونه یو ستر رول لري او په انرژي کې او پانګې اچولو کې. نو ابعاد د دې کتلی سو خبره په دې کې ده چې څومره ظرفیت لرو. دا برته په دې باندې راځي چې انسان باندې پانګه اچوو، انسان ته اهمیت ورکوو او هغه لارې
او چاره انتخابوو چې منځ کې هم چټک حرکتي او هم تلپاتې حرکتي، دا په انتخاب پورې ده. اما که صبر وکړي او فکر وکړي چې همیشه به دا فرصتی بیا غزی. در عین حال موافق خواهد بودن که وصل شدن با این روندهای تپنده و جهنده برای رشد در عین حال که فواید داره بدون شک، اضرار هم داره و عوارض جانبی هم داره، از جمله برای محیط زیست و برای ایجاد افراط و تفرید در جامعه که میتونه عواقب بد برای کشورهای مثل افغانستان داشته باشه. چگونه میتونیم یک رشد سالم را در این جهان در حال تغییر ایجاد کنیم و پیاده کنیم؟ از نگاه محیط زیست خدمتتان عرض کردم که افغانستان در موقعیت نهایت خوب است که هم انرژی سبز تولید کنه و هم صنعت سبز. و طرحی را که امروز یکی از کلانترین سرمایه‌دارای استرالیا ما مطرح کرده بودیم اساس از این بود که انرژی سبز برای صنعت سبز و اینا تمام مطالعات در حال تکمیل بودن و افغانستان از 6 کشور بود که در لیست بالای از اینا قرار داشت و این قابلیت ظرفیت وجود داشت و معلوم دار شرایط مناسب میخواد. نکته دیگه از نگاه محیط زیستی است که افغانستان ظرفیت ازیر داره که ده ها هزار جریب زمینی ده که در گذشته جنگلات بود و آل به زمین خشک بدل شده دوباره احیا کنه. این نه تنها تاثیرات بسیار مفیدی محیط زیستی داره، پول بسیار بزرگ در این قسمت وجود داره و یک تجربه موفق هم در خیبر پختونخوا وجود داره که 1 میلیارد درخت کشت شد و یکی از موفقیت‌های بزرگ است که در خیبر پختونخوا با وجود آمده و به صورت عموم در منطقه. در سابق مفکوره ای بود که 100 سال میگیره که دوباره یک جنگل احیا کنیم. یک عالم ژاپنی یک طرح با وجود آورده که در ظرف 5 سال جنگلات احیا شدن میتونه و انتخاب از جنگلات بازم نوع درختایی که میشه. کره جنوبی یک مثال بسیار زنده است که تانست جنگلات خود زنده کنه. خوبی افغانستان در است که خاک به جای نشده در اکثر جاها، چون مقدار بارش به اندازه نیست اما خشکسالی ضرورت واضح است و بازم از دکتر ناکامورا یاد میکنیم که نوع احیای جنگلات که در کنر و نینگران ای عملی کرد واقعا یک مثال بسیار زنده است. در افراط و تفرید که مهمترین گپتان است، دوباره سر از این میاییم که آیا انکشاف بر قاطبه ملت است یا برای یک اقلیت است. اقتصاد جنایی و اقتصاد شبکه‌ای کلش برای یک اقلیت است. وقتی که اکثریت مردم در اقتصاد عرفی قرار بگیرن با خود و نمیر زندگی میکنن. تجارب بسیار واضح وجود داره، از سنگاپور و کره گرفته. کره جنوبی رئیس جمهورش که اساس از زیر گذاشت جنرال پارک، گرسنگی بسیار شدید در طفلی خود تیر کرده بود. از این جهت تمرکزش در ازی بود که چطور مردم نان بده و حتی در قصر ریاست جمهوری میوه کاشت و این حاصل میوه رو به تمام وزیرای خود روان کرد. یک تمرکز اساسی باید سر امهای فقر صورت بگیره. این با تکنولوژی فعلی امکان پذیر است، اما پیش شرط از این است که باید این تکنولوژی را از خود کنیم و نوع سرمایه‌گذاری بشری که به این کار داریم بسیار بزرگ نیست اما ضروری است. تا تکنولوژی را مدیریت نکنین، پول که مصرف میشه چیزی را که از نگاه طرح‌های بیرونی و از نگاه شرکت‌های تجارتی و قراردادی با میلیارد دلار عملی میکنین، با 100 میلیون عملی کردن میتونین و اساس از این باید کاریابی باشه. کاریابی، زندگی مسئول، انتخاب زندگی و انتخاب نسل‌های آینده. په دې برخه کې کوم داسې خاصه بیلګه شته؟ مثلا زه دغه اوس چې تاسو خبرې کولې ماته هند په نظر کې راغی چې د سرمایې او شتمنۍ د تولید مهم مرکز د په عین حال کې افراط و تفرید او وروستۍ درجې ته رسیدلی، مګر څنګ کې چین د افراط او تفرید دغسې درجه ښایي ونه لري. فکر کوئ داسې بیلګې شته چې افغانستان یې بیا تعقیب کړی شي؟ مطلق سنگاپور ته وګورئ. سنگاپور دومره بېوزلي و، دوی یو ستر
شخصیت و اداري شخصیت غیر له لیکوانیونه چې هم وزیر د مالیې و هم وزیر د دفاع و دی تللی نیویورک ته او باغ وحش لیده او باغ وحش که خوشخویه و نو دی ولیدل ویلې چې برته چې لاړو دا مرغان باید باغ وحش ته راوړو او دا خلک ورته ویلې چې ولې پړانګ یا دا نور حیوانات رانه پیږې چې ورته ویلې ویلې هغوی ډېره غوښه خوري موږ دومره بډای نه یو چې د دوی د غوښې امکانات ورکړو دا مرغان په اول کې راوړئ پله په پله دوی راغلل او سنګاپور هیڅ طبیعي منابع نه لري غیر له موقعیت نه حتی اوبه نه لري اوبه یې ټول له مالیزیا او دې نه راځي د څښاک اوبه د څښاک اوبه نه لري تر ډېره حده پورې او دوی چې له مالیزیا نه بیل سو هغوی فکر کوو چې دوی به په ننواتو برته راځي اما پېږئ چې څنګه یې وده وکړه جنوبي کوریا ته مو ګورو دومره کمزوری و ځکه چې ټول صنعتي برخه د کوریا په شمال کې پرته او اوس د هند افراط و تفریط میراثي ده او چین کې وده راغله اما ترتیب باید وګورئ سکاندیناوي ملکونه په 19 پېړۍ کې حالت لکه افریقایي ممالکو غوندې و اما په 20 پېړۍ کې دوی د متوازن انکشاف مراکز وګرځېدل لاتین امریکې تجربه منفي ده د نورو هېوادونو تجربې منفي دي له هغه نه موږ باید درس واخلو او تجربې باید سره یو کړو تاریخ یو ډېر لوی مکتب ده ځکه بې له دې نه چې مجبور سئ چې عملي تجربې په یو پس له بل نه خپله وکړئ او نه درس واخلئ له نورو له تجارب مثبت و منفي نه داسې درس اخیستلی سي اما شرط دا ده چې دا سره داسې ګډ کړئ چې تاسې په جامې باندې او تاسې په شرایطو باندې برابر اوسئ زه چې دا د افغانستان نقشې ته ګورم وبښې په همدې تړاو ما ته داسې برېښي لکه رښتیا هم یوه نښلوونکې حلقه مثلا لویدیځه اسیا ده منځنۍ اسیا ده دېخوا جنوبي اسیا ده حتی که د واخان کاریدور کې وګورئ وړاندې لرې ختیځه اسیا راتلی شي موږ دوی ټول سره نښلولي بل داسې یو هېواد زما نظر ته نه راځي چې په دغه موقعیت کې وي یا به دا زموږ خوشباوري موږ همیشه ویلو هماغه بیرته چې د اسیا د قلب او زړه موضوع ته ستانه شو آیا زه غواړم تاسې د هېواد د مشر په توګه چې د ډېرو مشرانو سره م کتلي دي راته ووایاست چې د دوی په خبرو کې دا صداقت برېښېده چې افغانستان ته همغسې ګوري د وصل د حلقې په توګه لکه موږ چې ورته ګورو که دی نه داسې یو بلند پروازي او خوشبیني بولي زه به تاسو ته یوه کیسه وکړم د ملګرو ملتو اوسنی سرمنشي ښاغلی ګوتیرز په خپل لومړي وار کې افغانستان ته راغی ما سره یې وکتل او پس له سلام علیکي نه ما ته یې ویلې څه دې کړي دي چې دا ټوله مرکزي اسیا جنوب خواته ګوري یوه ونه یې په مرکزي اسیا کې تېره کړې وه ما ویلې ما شمال ته په ډېر ویاړ وکتل ذهنیت جوړوئ هر وار چې زه یو ګاونډي هېواد ته لاړم مشترکې ګټې م پیدا کړلې مثال په توګه قزاقستان ته چې زه لاړم مخکې له هغه نه د غنم په وارداتو موږ مطلق تړلي وو له پاکستان نه او هر وار یې چې غوښتل چې تورخه مو سپین بولدک راباندې وتړي کابل و قندهار نور افغانستان کې به جنجال رول په یوې جلسې کې موږ نتیجې ته ورسېدو چې موږ باید غنمو لاړ نه قزاقستان سره ټینګې اړیکې ولرو او منځ مهال و اوږد مهال باندې فکر وکړو او پس له هغه نه تاسو په یاد دی چې هم د کووید په دوران کې او هم غیر له هغه نه څو نورو وارو کې چې دا بندرونه یې وتړ یو ذره په غنمو کموالی رانغی د ترکمنستان ما ویلي وو د انتخاباتو په دوران کې 2014 د انتخاباتو په دوران کې خارجي سیاست د ترکمنستان شروع کېږي او مرکزي اسیا او خلک را باندې خندل اما تاسې ولیدل چې ترکمنستان په خپلو پیسو هم توره غونډۍ ته د ریل پټلۍ راوړله او هم اقینې ته او د برق مزي یې بادغیس ته ورسوي ایران سره چابهار موږ یو اساسي بندر وګرځېد او د ارتباط لاره هندوستان سره وګرځېده چې د ځمکې کوریدور او د اوبو کوریدور
سره وتړل سي. هوایي نظر نه هغه هوایي کوریډور چې لومړی هم هندوستان سره پرانېست او پس له هغه نه جلغوزیو باندې چین سره وصل سو او نور باقي هېوادو سره. دغه نظر سته. موږ یو اساسي برخه دا وه چې پاکستان سره په همدې غږېدو او پخواني لوی درستیز د پاکستان حتی دا تکراره کړله چې منطقې وده کوي نه یوازې هېوادونه. له بدې مرغې نه هلته لام زوړ انګریزي فکر چې باید ساحه د نفوذ ولري، استراتیجیک ساحه ولري، او دا پیاوړی سو او قیمت دوی ورکړ. افغانستان هم د پاکستان د صادراتو دپاره او د ایران د صادراتو دپاره یو لوی هېواد و. د ریل پټلۍ ته ګورئ، موږ دوست هېواد ازبکستان مطلق دې ته چمتو و چې په ګډه موږ سره پانګه واچوي چې له حیرتان نه د ریل پټلۍ له افغانستان نه تېر سي او پاکستان سره او د هغه لار نه تر هندوستان او دې پورې وصل سو. او موږ طرحه دا وه چې د ریل پټلۍ یوازې له سالنګ نه تېرېدلې ډېر ګران دي. دا لاره مو ګرځوله چې نقشه یې دا وه چې له درې صوفو دې نه راسي په بامیانو، همدغه رقم میدان وردک نه لاړ سي لوګر ته، لوګر نه هم ننګرهار خواته لاړ سي او هم خوست خواته، چې ټوله برخه د هېواد یو بل سره وتړل سي. یا دا لوی کوریډور چې د تپي کوریډور و. تپي اول کې یوازې د ګاز د پایپلاین خبره وه. دې په څنګ کې د فایبر اپټیک د برق د مزو یو لوی انکشافي کوریډور و. دا لکه چې خدای جل شانو برته یو لوی هلمند سیند راکړي چې سره ونښلي. 21 ولایتونه د افغانستان یا په بین المللي سرحدو کې دي یا د ډیورنډ په کرښې باندې دي. هره برخه د دې باید انکشاف وکړي. نیمروز ته وګورئ. نیمروز په 2002 کې ځان ته یې برته پاتې ویلې، ځان ته یو ولایت ویلې چې چا ورته په سترګې نه کتل. د زرنج نفوس 8000 په حدود کې و. زه همغه وخت ورغلی وم، د څښلو اوبه دومره تروې وې چې انسان د ستوني نه تېرېدلی. بلکل. اما نیمروز په 2021 کې یو خوسا نیمروز باندې په بدلېدو و. ګمرک خلاص سو، د ورېښم پل په هلمند باندې جوړ سو، کمال خان بند او د 14 ولایتو د افغانستان نه په نیمروز کې او نیمروز ټول کې بیا هم ویلې چې کوچنی افغانستان ده. د ودې شرایط ټولو ولایتو کې سته. بامیان د مثال په توګه هغه عظیم ظرفیت د اوسپنې د کانو چې بامیان کې پروت ده، ضرورت د دې ده او موږ طرحه دا وه چې اوسنی بامیان ښار باید په یو تاریخي توریستي مرکز باندې بدل سي. یو نوی ښار باید په اساسي توګه نقشه سي او آباد سي. د هغه په اساس باندې هم د ریل پټلۍ په ورباندې تېرېده، سړکونه یې معلوم دار کار لاندې وو چې صنعتي بامیان مرکز له یو لرغوني بامیان سره په تضاد کې نه بلکې متمم دي. دا ټول په طرحې پورې تړلي دي، اما امکانات سته. او چین بیا دا ضروره ده چې تاریخي او یادونه وکړو. له واخان نه پاس اخواته کرانمونجان نه آسانترین لاره نورستان او کنړ ته ده او اساس د عبدالرحمن خان په دوران کې ایښودل سوی. له بدې مرغې نه پس ته تعقیب نه سوله. دا برته امکان د دې راکوي، دا نه ده چې موږ د دې خلاف اوسو، خدای دې نه کوي چې هغه برخه شمال شرق سره وتړل سي، اما د هغه قیمت په مراتب به ډېر تر. هر ساحه د افغانستان باید د خصوصیاتو له نظر نه وکتل سي او هغه معادن چې په کنړ، نورستان او بدخشان کې پراته دي د دې امکان انشاءالله تعالی برابروي چې عصري زیربناګانې د ودې دپاره موجود سي او موږ وتړي. هغه د چین انکشافي مسیر رسیدلی ده واخان او پخوانی واخان نه ده. با لحظات آخری این برنامه هم رسیدیم. یک دو سوال به عنوان جمع‌بندی میکنیم. اولی که
فکر میکنن این خطر وجود داره هست که افغانستان باز مانند قرنهای 19 و 20 به مرکز رقابت‌های ابرقدرت‌ها تبدیل شود؟ کلانترین سرمایه ما معادن ماست، اما کلانترین امکان بدبختی ما از نگاه معادن ما وجود دارد و این ضرورت به توجه عاجل دارد. بخش دیگه عزیز ما خدمتتان قبلا هم ذکر کردیم، باز تاکید میکنم، افغانستان باید بی‌طرفی دائمی خوده به زودترین فرصت تأمین کنه تا از این مسابقه برای ما قربانی دوامدار رقابت‌های امپراتوری‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ بودیم. عرض من است که اجماع لازمی در مملکت صورت بگیره که 40 سال آینده، 50 سال آینده را حداقل و خاصتا سالهای باقی مانده را به 300 سالگی افغانستان وقف انکشاف، ثبات و رفاه مردم خود بسازیم. این ضرورت به این داره که اولویت سر منافع ملی خود بگذاریم و از انواع حرکت‌ها و انواع ارتباطات که موجب صدمه بزرگ برای هویت ملی ما، وحدت ملی ما و آینده نسل‌های آینده ما میشه جلوگیری کنیم. ویل کېږي چې زموږ د موقعیت دوې نیمګړتیاوې که څه هم یو څه پې وغږېدو د نیمګړتیاوو په شکل یې نشو منلی، خو دغه شیان مې لوستي دي چې وایي دوې نیمګړتیاوې یې دا دي چې یو ډېر غرونه لري، دننه یې وسلېدو ته نه پرېږدي، او یو د سمندر نه جلا پروت دی، بیرون ته یې د وسلېدو سره نه پرېږدي. دا نیمګړتیاوې دي که نه؟ لومړی مرحله کې معلوم دار، اما خبره په دې کې ده دا موانع دي. آیا نور ملکونه شته چې دا موانع درلودلي دي ورباندې بریالي شوي که نه؟ که له یو خوا نه په وچې باندې پراته یو، له بلې خوا نه آیا مرکزي موقعیت لرئ چې د وصل ځای وګرځئ؟ او مخکې مې توضیحات درکړل، نن چابهار ته، کراچۍ ته، ګوادر ته، اخوا ته د کسپین بحیرې ته، ټول بخشو ته تر جورجیا بندرونو پورې او له چابهار نه بمبئی و دې ته په ډېر اسانه توګه رسېدی شي. د هوایي کوریدورو له نظر نه بهترین موقعیت کې ځکه چې اوس نظامي حرکتونه نشته، دا یک لوی خنډ و چې ډېره لنډه لاره د طیارو دپاره د افغانستان له فضا نه ده. د افغانستان د فضا مدیریت یو ډېر عظیم برخه یې موږ د راتلونکي د هوایي کوریدورو پر هوایي اډې پروګرام $1 میلیارډ رسي، او که دې نه سمه پانګه جګه سي، او یوازې پروګرام نه ده، د شورابک هوایي اډه هغه برخه چې کانکریټ شوې ده د دوبۍ هوایي اډې سره برابره ده، سلها جربه ځمکه ده. دغه ټول هغه برخې دي چې ورنه ګټه جګول پکار دي، او دا یوه اراده غواړي او طرح غواړي چې دا بدل سي، اما دا ټول په دې باندې تړلي دي چې وبخښئ، دا طرحې فکر کوئ دا دي چې چاته یې په اجاره ورکړو که خپله یې د وصل په نه د وصل په ځایو یې بدلولی سي، اما دا نه ده چې اجاره ورکړي، ځکه باید تولید ولري، د صادراتو مراکزو باندې بدلېدی سي. اما که تولیدات نه لري او تولیدات هم د مثال په توګه جلغوزي تلل پاکستان ته او له پاکستان نه د پاکستاني جلغوزیو په نامه صادرېدل چین ته، هغوی به $1 میلیارډ اخیستل، پس له هغه نه له چین نه جرمني ته صادرېدل چینایي جلغوزو په نامه باندې، هغوی $2 میلیارډ نور اخیستل. موږ اول زمینه د دې برابره کړه دا چین ته صادر سي، او دا یو عظیم بدلون د خلکو په برخه کې راوړو. اما دوم برخه کې هدف دا و چې جرمني ترلاسه راسته که لویترین بازار د جلغوزیو په جرمني کې ده، مګر هر یو د دې روغتیایي سرتیفیکیټونه غواړي، درست سلسله غواړي. طلا لرو اما څنګه یې خرڅوو؟ زمرد لرو څنګه یې خرڅوو؟ یاقوت لرو، نور دا هر شی چې وګورئ یا لاجورد یادي، خبره په دې کې ده چې د تیږې په حیث یې خرڅوئ
یا د زیور په حیث باندې. یعنې افغانستان د دې ډېر ښه ظرفیت لري چې د زیوراتو د تولید په یو مرکز باندې. قالین هم شاته غورځېدلي دي، اما 2020 کې ټول سلسله دا وه چې ډېر پلورونکي د قالینو په دې باندې نتیجې ته رسېدلي وو چې خپل ځینې مراکز له هند و پاکستان نه افغانستان ته بدلولی شي. هغه حالت کې بیا دا نتیجه ورکړي، اما که دا یوازې اجارې ته ورکړي، دوی به یې په څه وکړي؟ ځکه که تولیدات نه وي، که راشه درشه نه وي او په اساسي توګه او مقدار نه وي، بیا له هغه نه ګټه نه شي پورته کوی. انګور په اوسني توګه ډېره برخه یې ځي پاکستان ته، ځکه چې هلته قوانین نشته، اما ایران ته ډېر کم صادره او اوس له بدې مرغه نه یوه ډېره برخه د انګور پاتې کېږي. مڼې امکان شته نور، یعنې نقلان باندې غږېدی سي، اما هر یوه یې یو زنځیر د ارزښت غواړي او هر څه زنځیر پراخ سي، په همغه اندازه باندې پیسې پیدا کوي او منځ کې خلکو ته ډوډۍ برابري. و میخوایم آخرین سوال در مورد مسائل مربوط به موقعیت در این مورد داشته باشم که فکر میکنین پیش بینی شما حداقل برای 10 20 30 سال و یا بیشتر از او در مورد موقعیت افغانستان چیست که با توجه به این تحولاتی که در منطقه و جهان رخ میده چی چیزی میتونه یک تاثیر مثبت بر اهمیت موقعیت ما داشته باشه و چی چیزی میتونه یک تاثیر منفی به بار بیاره؟ عمده‌ترین موجب تغییر مثبت ایجاد یک اجماع لازمی ملی برای ایجاد یک نظام سیاسی مشروع و قابل اعتماد مردم و دارای مشروعیت منطقه‌ای و بین‌المللی است که تمرکز واضح سر امحای فقر، وحدت ملی و استفاده شفاف و مشروع برای بهبود وضعیت اکثریت مطلق مردم که 3 قشر جوان، زن و فقیر است. این بدون همکاری منطقوی، بدون درک مناسبات مثبت بین‌المللی و طرح‌های واضح که معصیت و تحرک مابینش وجود داشته باشه با وجود آمده نمیده. نقطه منفی است که پس انتخاب یا آگاهانه یا ناگاهانه را بر انزوای کشور و ایجاد شرایط اقتصاد جرمی و شبکه‌ای را با وجود بیاریم که دارایی‌های خود به پشیس بتیم و عوض از این که این دارایی‌ها و سرمایه پنهان و وسیع موجب انکشاف ما شد، موجب بدبختی ما شد. شما از زاویه دید داخلی گفتین، من از نظر جهانیان گفتم که چی چیزی میتونه ما را تحرک مثبت بده و چی چیزی میتونه ما را این چیز است. بدون یک نظام مشروع امکان جذب کمک‌های مشروع بین‌المللی وجود ندارد. سرمایه‌گذاری بزرگ خاصتاً که ضرورت داریم، هر یکی از این طرح‌ها ثبات می‌خواد. اگر ثبات واضح وجود نداشته باشه، این سرمایه‌گذاری کی تامین میکنه؟ کی بیمش میکنه؟ افغانستان ضرورت به انواع سرمایه‌گذاری داره که نتیجه از او را سرمایه‌داران حداقل 5 سال تا 10 سال تا 15 سال باید دیدگاه داشته باشه و او ضرورت به ثبات داره، ضرورت به یک نظام قابل پیش بینی داره، نه ای که هر روز یک تغییر ما بینش بیاد. 5 حق اساسی اسلامی پیش شرط واضح عزیز نگاه فرهنگ و اینای ما که اصلا ما سر و کار نداره. به این نقطه که دین ماست، دین مبین اسلام است، مسلمان بودیم، مسلمان هستیم، تا ابد مسلمان خواهد بودیم، اما نوع تعبیری که ما از دین مبین خود میکنیم یک نقطه مهم است. کدام دوره محور قرار میدیم، کدام متونه و امرای دنیا انتخاب آگاهانه ما چیست. اگر تأکید سر از این باشه که یک عده حاکم هستن و هیچ کس نه حق انتقاد داره و نه حق داره، فاقد حق است، در این امکان این نوع تغییر مثبت نیست. اما اگر با نتیجه واضح برسیم که همه باید در آباد ساختن افغانستان، ایجاد رفاهش و حفظ میراث تمدنی ما دیدگاه
ای که ما به صورت دائمی مجبور نیستیم فقیر باشیم، مجبور نیستیم ضعیف باشیم، مجبور نیستیم به کمک دیگران یا صدقه دیگران محتاج باشیم. اگه افتخار داریم چرا صدقه را قبول میکنیم؟ چند صد خیمه را اگه سرش افتخار میکنیم که یک کشور چند صد خیمه دادیم ما از خاطر مهاجرین ما یا زلزله شده، چند صد خیمه چند ارز؟ آیا اینا این پول ندارن؟ از امکانات گزافی که از اقتصاد جانبی خود ایجاد کردن محتاجی اگه سرش اعتراف میکنه خب معنای اعتراف بریسته که توانایی نداره. چرلنډی کو زمونږ په موقعیت باندې مثبت او منفي تاثیر زمونږ په کړنو پورې اړه لري. همغه شی چې ویل کېږي خپله ژبه هم کلا ده هم بلا کېدی شي، یا ځان ته بلا جوړه کړو او یا ځان ته کلا. ډېره مننه کور مو ودان استاده. د دې خپرونې وخت پوره شو. له ولسمشر محمد اشرف غني سره دا بحثونه به په راتلونکو اونیو کې هم وغځوو. زښته ډېره مهمه ده. ژبه پښتو، دری و ازبکي و ترکمني و بلوچي و نورستاني و دا نه ده. ژبه دام ده چې د وصل وسیله ده. مشترکه ژبه ټول زموږ ژبې ګلان دي په یو باغ کې. دا ټول سره څنګه راوړو چې یو ملي لید راسي، چې هر افغان ځان پکې وګوري او لکه هغه ګلان چې یو بل نه عطرونه اخلي او باغ ورنه جوړیږي. راسي چې افغانستان په یو باغ بدل کړو، نه په یو وچه صحرا باندې. تل دې وي افغانستان. یا شسن افغانستان. زنده باد افغانستان.